السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانه محترمه دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګرانه محترمه دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو معلومه کړو چې موږ د موبایل ډیټا خو به چا نه وي هک کړي. یعنی مثلا موږ موبایل خو چا تر کنټرول لاندې نه نیول، خپل در موبایل کې بنی وسر کړي. مثلا موږ ته ګنټي راځي چې موږ आवाज موږ صوتي موږ خبر کو یو بل کس واوري یا موږ ته میسجان راځي هغه ته ورسي. مثلا موږ موبایل هک کړي خو بنی وي، نو موږ تاسو په ډېر اسانه طریقه سره معلومول چې موږ موبایل خو به چا نه وي هک کړي. نو ګرام ورته دوستان، تاسو دا ویډیو مت سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې لازم نه ویډیو خوښ شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر ورسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې په پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګرام ورته دوستانو، تاسو ټلیفون کې یو بل چا در څخه اخیستی که شناختو بیګانه وي نو هغه د تاسو په ټلیفون کې یو کوډ وي، دا کوډ په واسطه د ستا ټلیفون خپل ټلیفون سره وصل کوي چې وصل کړه منا هک کړه چې ستا په موبایل کې چې کوم شی راځي که غنټې در تراتي تا ته راځي ته هم ورځي که ته خبرې کې ستا واز دی او که میسج تا ته راځي هغه ته هم دا میسج ورځي. مثلا ستا د موبایل ډیټا د ټول خپل موبایل ته اړولې. اوس موږ څنګه کولای شو معلومه کړو چې موږ ته ټلیفون هک دی، یعنی چا خپل تر کنټرول لاندې نیولې دی کنه دی نیولې، او کچېره هک وو بیا موږ تاسو څنګه له هک راو باسو. مثلا موږ تاسو برته ان سبسکرایب ان برته کړو بس څنګه برته اف کړو که چا اون کړو مانه خپل بایک وصل کړو برته موږ څنګه ختم کړو. نو ګرانو دوستانو، موږ تاسو دار څنګه مخ راځو ټلیفون ته راځو. کله چې فون ته راځه د تاسو د ځای راسي تاسو اوس هر څه نه مخکې تاسو اوس معلوم کړئ چې موږ ټلیفون هک دی که نه دی هک. بس تاسو ورسې سٹار هش 21 بیا هش ستوري زینه 21 بیا زینه. بس اوس په سیمان پر اړه نه لري کې سیم نو په سیم وګوري. اوس مثلا زه یو سیم باندې کې کوم ځای ګورم تاسو ته ګورم موږ تاسو دا میسج راځي تاسو ته ګوري دا کال فارورډینګ سو دا ان چې سو دا د وایس ګور وایس ډاټا پکس اس ام اس سونس چې دا ټول د مکمل زموږ تاسو د موبایل ټول ډیټا ده. اوس تاسو وګورئ که چیرې زموږ تاسو موبایل کشف یو چا له ځان سره هک کړی و نو هغه به درته نه نوټ نه راځي ګرانسانو، دغه نوټ پر ځای بل شی دی. مثلا که وصل و یو دغه اپشنانو پر ځای باندې ته بل شی راځي. اوس ما دا نه دی نصب، مثلا یو چا ځان سره نه دی کشف کړی بدل ټول نوټ ماته رالی که تاسو دا رقم رالی بس تاسو پوسټ چې تاسو ټلیفون نه دی کشف کړی چا هک کړی نه دی. او اوس که چیرې موږ تاسو یو اپشن پر ځای باندې یس رالی بل شی رالی مثلا چې کشف شوی و اوس موږ تاسو بل کشف څه خبر څنګه وباسو هغه په ګرام څنګه موږ تاسو براسو پر دې کې بیا ډبل زینه بیا ډبل صفر بیا 2 بیا زینه دغه تاسو پکې وای. تاسو ګرانه دغه چې وای بیا به تاسو اوکې پر وای. کله چې موکې پر وای دلته کې چې کشف و دغه سي بس تاسو موبایل اوس برته له کشف څخه یعنی له حق څخه په دغه طریقه سره تاسو و باسي. که چیرې چا سره وصل کړو سره ټلیفون هک کړی و تاسو په دې طریقه سره خپل ټلیفون له حق څخه و باسي. نو ګرام ورته دوستانو، موږ تاسو نن نوې ویډیو کوم چې لازم نوې ویډیو مخه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر ورسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولت په پوره خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام.